په سکول کې د یوې ښکلې جینۍ سره یو هلک بدکاریانې کړي دي چې بیا یې ترېنه ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. دغه ویډیو به درسره دلته شریکوو، تر اخره راسره پاتې شئ. د دغه جینۍ او د دغه هلک د غلط کار ویډیو تاسو کتلی شئ. دغه جینۍ سره چې کوم هلک دغه بدکاریانې کړي دي، دغه جینۍ انټرویو درسره شریکوم. تاسو یې ولې انټرویو واورئ او بیا یې ویډیوګانې په اخره کې کتلی شئ. دغه جینۍ وایي چې زه د 8م کلاس سټوډنټه یم. دغه هلک چې موږ سره په سکول کې سبق وایي او ما ته به ودرېدلو، راته به ویل چې ما څه یارانه وکړله چې ما به ورته انکار وکړو. ما نه غوښتل چې دغه هلک سره زه داسې غلط تعلقات وساتم. په ډېرې ورځې تېرې شولې. زه د کلاس نه راووتلم، د خپل استاد نه مې اجازت واخیستو د واشروم د تلو دپاره. زه واشروم سیټ ته لاړلم، نو دغه هلک هلته ولاړلو. زه چې واشروم ته دننه شوم، دغه هلک راپسې سم را دننه شو او په هغه واشروم کې ما سره دغه بدکاریانې په زور باندې وکړلې او ما نه په دغه حالات کې ویډیوګانې هم جوړه کړلې او راته یې ویل که خل دې استادانو ته وویل یا دې بهر وویل، نو به ستا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې کړلم. نو په دغه دباو کې زه راغلم او زه غلی پاتې شولم. ما چاته هم خل ونه ویل چې ما سره داسې په سکول کې په واشروم کې یو هلک بدکاریانې کړي دي. زه چوپ پاتې شوم. چې د سکول چوټو شوله، زه کور ته لاړم. زه 10 ورځو پورې سکول ته هم نه تلم. چې په 11مه ورځ باندې بیا سکول ته لاړلم، نو دغه هلک ما ته هغه ویډیوګانې ښودلې او د هغې د وجې بیا ما سره دغه بدکاري وکړه. خو دغه هلک چې زه نه پرېښودلم او د خپل هوس نشانه کوله مې، نو ما ورته انکار وکړو چې زه نور تا سره دغه بدکاریانې نشم کولی، زما عزت مه خرابوه. نو دغه ویډیوګانې چې اوس زما په سوشل میډیا خپرې کړي دي او زه یې په شرمونو وشرمولم، زما عزت یې خراب کړو. نو دوستانو، د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې په خپل لوڼو خویندو باندې نظر ساتئ. په سکولونو کې داسې هلکان هم وي چې د خپل هوس دپاره جینکۍ استعمالوي او بدکاریانې ورسره کوي، څنګه چې دغه جینۍ سره شوي دي. دغه ویډیو زموږ ګروپ کې هم پرته ده، که تاسو یې کتل غواړئ نو ګروپ ته راشئ، ویډیو وګورئ. دغه جینۍ انټرویو مې درسره شریکه کړله. که معلومات هم خوښ شوي وي نو ویډیو ضرور لایک کوئ.